شاعر وایي وللدور روح کما للناس ارواحو. کورونه م وایي روحونه لري لکه انسانان چې روحونه لري. مونږ چې دلته بنو سعد ته راغلو او دلته په بنو سعد کې هیڅ شی نسته ده، مړه ده دا ساحه. دلته د پخوانیو کورونو آثار سته او د کورونو کنډونه دیوالونه سړي ته د شاعر هغه خبر ور یادوي چې وایي ان للدور روح کما للناس ارواحو. سړي ته داسې وایي چې یو وخت کې مونږ هم ژوندي ولو، کلی مو آباد ولو، زندګي مو وه او شر و شور د ښځو د ماشومانو د وزو د میږو د غواګانو د راعیانو د شپنو. او رسول صلی الله علیه وسلم دلته د پلار نه یتیم او د مور نه لري. د مکې مکرمې نه تقریبا 200 کیلومتره لري په دې قبیلې کې د یو مبارکې مور سره حلیمه بنت زبید السعدیه رضی الله عنها د هغې سره دلته رضیع د نبي علیه السلام ترحم پالنه الله په دې کې وکړه. اول وار یې زړه الله عز وجل د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه دلته د ماسپښین لمونځ کوو، څه ملګري بعض اوسو د سنتو لګیا دي، دلته شق د صدرې اوسو. ټول اسلامي امت الله هادي راولېږ. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. یو سکون اراموالی اطمینان پکې ده چې سړی یې زړه غواړي چې دلته څو شپې وکړي په دې دښته کې. الحمدلله ابولهب به ویلي، عاص ابن وائل به ویلي وي نبي علیه السلام چې مړ شي څوک نه لري ابتر ده. الحمدلله موږ د نبي علیه السلام اولادونه یو د دین به تر قیامته پورې انشاء الله د سر په قربانیو مخته بیایو او د کفر دغه ارمان به انشاء الله نه پوره کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د بنګلادیش نه د هند د بنګلادیش نه مسلمانان راغلي وو، دلته ګرځي د دې ساحې لیدنې ته.